السلام علیکم. تاسو ټول ستړي مسئ. د نصیر خیریه بنسټ کاري ټیم د خوست ولایت یعقوبیو په طرف باندې روان ده. انشاءالله موږ به د هغه زیانمن شویو کورنیو سره نغدیه کومک کوو د چا کورونه چې د وروستیو سیلابونو د وجې نه زیانمن شوي دي. له تاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه چې د خپلو هېوادوالو سره په سختو شرایطو کې همکاري کوئ. ډېره مننه. السلام علیکم. د نصیر خیریه بنسټ له لورې د خوست ولایت د یعقوبیو ولسوالۍ د هغه زیانمن شویو کورنیو سره چې په دې وروستیو سیلابونو کې کورونه زیانمن شوي دي، د هغوی سره د لاسنیوي په خاطر باندې د نصیر خیریه بنسټ کاري ټیم راغلی ده. د 200 کورنیو سره به انشاءالله نغدیه کومک کیږي تر څو هغوی د خپل کور هغه ضروري اشیا پرې راونیسي چې هغه کم د باران د وجې نه د سیلاب د وجې نه دوی څخه ختم شوي. محترمه امیر صاحب، ډېر سخت سیلابونه راغلي او خپله یې مانه ښې زراعتي ځمکه ژوبله کړې ده، ونې ځنګلات یې رانه تخمونه رانه ژوبل کړي دي، د نورو خلکو نه کورونه وړي دي، دیوالونه ړنګ کړي دي، ډېر غټ خسارات یې رسولي دي. یاره مرسته انشاءالله اوس همدا نن موږ مرستې ته راغلي یو، راغوښتي یو او اوس یې رایې کړه د پکټ یې راکړو او مرستې کومک انشاءالله جریان لري. اوس هم راغلي یو، نو ورغوښتي یو او جریان لري، روانه ده. ويوسف مخيا وقل رنگتا بسنگ هیر کړه د 4-5 ورځې ښه یون روغللو. زه تقریبا چې لوس مې جخ کو ایمو لوس نه واولېش پورته جګ سیلاب دیدو. دې د تویون ازود کړلو، د کمرونه یې ویړل، ونې یا ویړلې، کورونه یا کورو ته رسېدلي دي څه یې ړنګ کړلو. نوره زپا خطراتو شپې خوبونه نشو کړله. ویلو چې یو چې د کورونه په پرېښه کورونه به نه ویسي. اوس زموږ خلک ډېر زیات تکلیف سره مخ دي. پټي یې ترېنه ویړل، ونې یې ترېنه ویړلې، ډېر زیات تکلیف سره مخ دي. موږ دا غواړو چې موږ سره کومک وشي. یو سړی چې درد د بېلتان شي سړی وژوروي، چې څه حالات تر خطر خشي سړی وژوروي. ډېره شکریا کانو یې که زیات وي موږ ته صرف دومره یادول دي چې تاسو موږ یاد کړو. موږ ډېر سخت حالات کې موږ ته ډېر تاوان روغله ده. ټولې خلکو دا خواهش لري چې موږ ته توجه وکړو. موږ خو کوم استي نستي کوم توان مو چې لرلو په هغه موږ څه کاروبار جوړ کړی و، دیګنونه مو جوړ کړي او شپې 12 بجې چې طوفان روغلو هغه مانځه بلکل صفای وړي. دوکانونه سامان هم پکې و، سامان کې و بلکل ډاک نمبئی وه نمبئی وه یو پرچون دیکونو نمبئی کې چې کوم د تنوره سامان و د ګیټ ډبې اوړه و هر څه و دا یې مانځه وړي دي. بل د مشروباتو دکانو سلاجې وې، حساب کتاب و، اډه وه د خوست د کابل د شرنا و اډه وه، په دې کې دکانو بلکل یې مانځه وړي. هېڅ چا نه دي کړي بغیر د دغې توس یو نفر روغلی و چې موږ نوم یې لیکلی و، لیس یې جوړ کړی و. هغې نن موږ ته خپل شاعر وکړو چې هر څومره وي. یو سړی چې درد د بېلتان شي سړی وژوروي، چې څه حالات تر خطر خشي سړی وژوروي.